ورته یو مسله ذهن ته راځي هغه دا چې اوس ماشوم دی یا لیونی دی هغه سره مال دی که داسې نشي کېدی یو کس ته مړ شو او شاته ترې زامن پاتې شو د سره ډېر مال و هغه په میراث کې زامن واوس یو به وکړي لیونی دی هغه لیوني مال واغست اوس دا لیونی دی به زکات ورکوي او که نه او دغه شان ماشوم دی د ډېر مال خاوند دی دی به زکات ورکوي او که نه دا مې یوه مسله ده بعضو علماو خو ویلي وي په دوی باندې په ماشوم او په لیوني باندې زکات نشته ولې وایي ځکه چې جي دا حدیث کې راځي چې له درې خلکو نه قلم اوچت کړی شوی دی او په هغو کې لیونی هم ذکر دی او په هغو کې ماشوم هم ذکر دی که امام ابو داود دغه حدیث راوړي بل هغوی دا وی الله پیغمبر ته وایي چې خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها ای پیغمبر دوی چې کوم زکات تاله درکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زکاتونه مسلمانانو نه راجمع کول بیا به تقسیمول په غریبانانو نو دا چې اله به دې سره به دوی د ګناهونو نه پاکېږي یا دوی به پاکېږي نو وګورئ ماشوم خو ګناه نه ده کړې نو دې له څه نه پاکې دغه شان لیونی دې کې دویم قول د علماو دا دی چې نه زکات شتي او دا د امت د ډېرو علماو فتوا ده عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب عبدالله بن عمر جابر بن عبدالله عائشه رضی الله عنهم دې ټولو صحابه کرامو به دا فتوا ورکوله او د امت ډېر علما د اوسم چې د لیوني په مال کې او د ماشوم په مال کې زکات شتي دا به ورکوي یو حدیث کې داسې راځي اگر که سندن کمزور امام ترمذي راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي من ولي یتیما له مال څوک چې د داسې یتیم سرپرست شو چې د هغه سره مال وي فلیتجر فیه ولا یترکه حتی تأکله الصدقه نو دغه مال کې دی ولا تجارت شروع کړي د دې یتیم دپاره که داسې پرېږدي نو زکاتونه به یې ختم کړي که داسې پرېږدي زکاتونه به یې ختم کړي دا روایت سندن کمزوره ده خو هسې موږ ذکر کړو زړه چې په کومه خبره مطمئن کېږي که نه هغه په دې مطمئن کېږي چې د ماشوم او د لیوني په مال کې زکات شتي او په هغې دلایل دي یو دلیل ګوره رسول الله وسلم ته الله وایي خذ من اموالهم واله د دوی د مالونو نه دلته خبره د مالونو کړې ده دغه کسانو یې نه ده کړې چې د چا نه واله واله د دوی د مالونو نه مال خو د ماشوم سره ده مال د لیوني سره نو دار و مدار هغه په مال باندې په متمول باندې نه دی چا سره هغه مال دار و مدار په هغه بله رسول الله وسلم چې کله دا معاذ یمن ته لیږو لکه دې حدیث کې نو رسول الله وسلم صرف هغه ته دا ووایي ته ورته ووایه چې الله په دوی باندې زکات لازم کړی دی د دوی د مالدارانو نه به اخیستی کېږي دوی غریبانانو ته به ورکړی کېږي دا وضاحت یې ورته پکې ونه کړو چې هغه مالداران به لازم بالغان وي او هغه به د عقل خاوند دی ګینې دا مقام د تفصیل هو دا ځای تفصیل طلب و ځکه چې رسول الله وسلم تعلیم ورکوي په تعلیم کې به ته تفصیل کې لکه زه اوس تا ته وایم چې یاره ته پلاني کس خواله ورشه او ته کس نه پېژنې نو هغه به داسې هغه به داسې هغه به دا مقام د دې دی چې تا تفصیل وکړو او تفصیل ما ونه کړو نو دلته ګوره رسول صلی الله علیه وسلم چې تفصیل د سعد عفوا معاذ رضی الله عنه طریقه ښیي پکار وي دا مسله ورته پکې ښوولی وی چې دا به ورته ووایې چې په ماشوم او په لیوني زکات نشته ها اوس که څوک موږ ته دا ووایي چې د هغوی د دې دلیل سره به څه کوو هغوی چې دا وایي چې الله پیغمبر ته وایي چې دوی نه زکات واله چې دوی پاک شي ماشوم خو ګناه نه کوي لیونی خو نه رانیوی کېږي نو دوی له څه نه پاکې نو ګوره پاکېده لازم نه دی چې هغه به د ګناهونو وي پاکېده مطلب چې د دوی تربیت وشي د دوی اخلاق پاک شي د دوی نفس تزکیه وشي دوی ته اعلی مرتبه میلو شي دوی ته اوچت مقام میلو شي دوی ته تزکیة النفس وي دا به لازم نه چې یو سړی به ګناهونه کړي هغه به پاک کړي تربیت کې لازم خو نه دی چې یو سړی به ګناه کوي تربیت خو به ته د هغه سړي م کوې چې هغه ګناه نه ده کړې نو ځکه دا خبره د دوی داسې اوچته نه ده مضبوطه نه ده ډېر هغه بل حدیث ذکر کوي چې د درې خلکو نه قلم اوچت کړی شوی ده خو صحیح حدیث نو د دې به څه جواب ورکړي نو جواب د هغې دا دی چې ماشوم نه قلم اوچت دی تر دې چې بالغ شي
لیوني نه قلم اوچت دی تر دې چې روغ شي. د دې جواب دا دی چې دا زکات د دوی په دې مال کې لازم دی، په هغوی نه دی لازم. نو د دې تعلق د ماشوم سره نه دی، د څه سره دی؟ د زکات سره دی. تعلق د لیوني سره نه دی، د څه سره دی؟ د دې مال سره دی، کم مال چې د هغه سره دی. نو ځکه د دې حدیث نه استدلال هم داسې مضبوط نه دی. والله اعلم. ما خو خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې د ماشوم او د لیوني په مال کې چې کله هغه نصاب ته رسي او په هغې باندې کال تیر شي نو به یې کې زکات هغه شتي. ځکه چې دا تعلق د هغه مال سره ساتي، د دوی د دې عقل سره د عمر سره یې داسې تعلق نشته. مال خو پروت دی، مال خو شتي. نو چې مال شتي او نصاب ته رسي او کال پې تیر شو نو زکات ترې ورکړی شي. او دا د امت د ډېرو علماو او د ډېرو صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین دا د هغوی فتوا ده.